دا خره چې بجلی راله ده دا بل پوره کېده یا لکه دغه مشین بټن نه واړوه چې دا ډیګې ډکه شي خیال کوه پکي بټن نه وانړی ګوره پو ماره بریښونه به پکې راده او که نه یاره ملک صاحب زما یو نیکو ها کوم ځای و یاره ملک صاحب قصه یې ده کومه ها قصې راته کوې کوه قصې کوه ځه ما غوږ نیولی دي یاره ملک صاحب زما یو نیکو د غر د څوکې د پاسه به ګیا وکړله او کور ته به لړک و د پاسه پې روځانګل د خدای خاطر وکړه مړه ته څه وې دا ستا نیکو کړه په شکل چینده وه چې دا دومره اوږده اوږده ټوپونه یې ول مړه دې لا څه کوي دا ملک صاحب د ده څه نیکه نیکه زما و چیډیګی ته به یې ورودانګل په بمبه په تېر ووته یارو کې دا ستا نیکو کړه بکسونو مه ګوه چې په دغه تنګو تنګو پیپونو کې وزي روزي یاله دې لا څه وایي پرېږده ملک صاحب د دوی څه نیکونه و زما نیکي د لو بخي سیند ته بل لاټین کوز کړی او شل کاله پس مخې سره بل راویسته ډوزي دی ډوزي پاسه مړه د څه ډوزي په سړو دې خبره زهر کړه زما یو نیکو چې کلي کې به په سیند کې غوپوله نو په امریکا کې به راوته او دا ستاسو به څه نیکونه مړه نیکو خو زما و چې یو ورځ یې د سیند په غاړه باندې غرغړې کوې خولې کنګالوله کب راغی او ژوندي یې تېر که سیند کې ځان سره غیب کړو مونږ ډېر زیات خفه مونږ یې بس نیکم لاړه یاره ډېر افسوس هم پې کړو 20 کاله بعد هغه کب چې کومه دي سیند کې مړ شو او بس چپو غاړې ته راوړو دقه رې زما نیکه تېره ووته صاحب ډېر پکې خوږ شوې ډېر مخکې پکې لاړې لږه ګزاره وکړه بس تاسو داسې کار وکړئ چې خپله خبره واپس والې نو زه به پکې ګزاره وکړم ملک صاحب د کب چې ستا نیکه تېر کړی و نو 20 کاله کې پکې مړ نه و ژوندی ترې ووته نو داسې کار دی خو ریا چې 20 کاله بعد ستا لاټین د سیند نه بل راووته او مړ نو ته دې خپل لاټین مړ که زه به خپل نیکه مړ کړم